بس دما خوږو عزتمند اوریدونکو مخکې جمعې تاسو ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه یو اهمه پهلو چې هغه د معراج ول سفر دی دغه واقعیا تاسو ته بیانیدله اور مونږ او تاسو دغه واقعیا دغه ځای پورې بیان کړی و چې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره مخامخ ملاقات وکړلو آمنے سامنے ملاقات وکړلو اور الله تعالی سره خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کلام وکړل اور بیا الله تعالی د طرفنا خاص درې تحفه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شوې چې هغه کې یو تحفه د 15 وخت مونږ دی یو تحفه د سوره بقره اخیرنی آیتونه دي اور یو تحفه هغه د کبائر او ګناهونو معاف کیدل دي اوس دغه ځکه کې بعضی معترضین اور اسلام دشمنان اور د غیر ولا الیکار اور مسلمانانو عقاید سره لوبو کون کی هغه دغه یو اشکال کوي منځ متعلق اور معراج سفر نه هم هغه انکار کوي اور ډیر منګړت خبرې کوي اصل کې هغه عقل پسې لګیدلې دي کما خبره ورته عقل صحیح قرار کی نو هغه منی اور کما خبره د هغوی عقل نه بهر وی نو هغه نه بس انکار کوي خو حالانکه د مونږه او تاسو عقل دا ناقص دی کمزور دی مونږه او تاسو عقل ته د شریعت ولا د قران او حدیث ولا رڼا پکار دی څکله دغه عقل سره د شریعت د قران او حدیث رڼا ملګری شي نو دغه عقل به صحیح کار کوي او تاب په صحیح لارې باندې بیایي اور کچرتا شریعت د قران او حدیث رڼا ور سره نوي نو دغه عقل به تا گمراه کی لکه ډیر خلک د واجننن گمراه دي او دغه عقل ولا مثال زمونږه استادان حضرات یو دسه ور کوي ځا عقل مثال د پشانته د ګوړې دی پشانتی د آس دی څکله آس باندې یو شه سوار ناستوي نو دغه آس بیا صحیح مزال کوي صحیح منډه وي صحیح ترتیب سره روان وي او څکله دی باندې شه سوار نوي ناست نو بیا د دې خپل مرزي دی چې څرنګي ټوپاکي وي کم ځایته چې څرنګي منډه وي نو اندرنګي زمونږه او تاسو عقل هم دی زمونږ او تاسو عقل د پاره شه سوار هغه قران او حدیث دی هغه شریعت دی نو مونږ او تاسو به عقل نه منو څه عقل کما خبره راته وکي هغه به قران سره اور احادیث مبارکه سره تلو نو به هر حال دغه 15 وخت مونږ د معراج په سفر کې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی براه راست تحفه ورکړي اوس کم خلک دینه انکار کوي نو هغه دا یی څه ولې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه مخکې مونږ نه وکړي خڅه اندرنګ دغه د معراج سفر باندې څه کله تلو احادیث موجود دي هغه بیا بیان کی څه دغه شپې ولې مونږ نه وکړي اندرنګ مخکینی شریعتونو کې هم منځونه موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اندرنګ اسماعیل علیہ السلام اندرنګ نور پیغمبران چې قران کې د هغو واقعات ذکر دي هغه هم منځونه کړي نو مونږ او تاسو اهل سنت والجماعت مسلمانانو دین خو انکار نه دی کړي چې دغه معراج سفر نه مخ کې مون ساره وونه معراج په سفر کې دغه مون فرض شوه دی بلکې هغه وخت کې چې کم مونږ وو نو هغه ورځ کې 2 وخت مونږ وو
یو سبعی اور یو بیگئی. اور دغه معراج سفر کې څه کم منځه ولا تحفه ملاو دی نو دا باقاعده د 50 منځونو ولا تحفه ملاو دی. څه اول ابتدا کې دا 50 منځونو اور د موسی علیه السلام په مشورې باندې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پیره الله تعالی ته واپس شوه دی اور 15 منځونه ورته الله تعالی معاف کولو. آخر دا څه 15 پاتې شو. خدغه 15 منځونو کولو باندې الله تعالی د طرف نه 500 منځونو ثواب ملويږي. هغه دلیل څه شه دی؟ هغه دلیل دا دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څکم یو کس یوانی کی وکی د یو نیکی ولا اجر د لسو نیکو برابر الله تعالی ورکي. نو دغه 15 منځونه دي څه 15 ته لسو کې ضرب ورکي نو 50 منځونه ورنه جوړيږي. نو الله تعالی د طرف نه اجر د 500 منځونو دي. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو نه راکوز شولو او دغه سفر کې ډیر واقعات شوي دي. خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې څو پیری دغه معراج کړی دی اور په ویخه باندې اور روح سره د جسمه یوا پیری معراج کړی دی. او دغه دوران کې خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت لیدل دی جهنم لیدل دی اور نور ډیر واقعات دي خو هغه ډیر وګو تفصیل دی څه هغه بیانونو هغه باندې هم څو جمعې لاګي. نو به هر حال خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کله اسمانونو نه راکوز شولو بیت المقدس ته راغلو او دغه بیت المقدس کې الله تعالی ورته 1,24,000 کم و بیش پیغمبران بیت المقدس کې ورته الله تعالی حاضر کړیو اور هغوی په انتظار کې ناستو. څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلو نو جبرئیل علیه السلام خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ستم مخکشه او دوی ته منځ وکا ته امامي د ټول تا په انتظار کې دي اور الله حکم هم انتا ته دي. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټول انبیاء کرامو ته منځ وکړلو. اوس دې باندې دغه اشکال کول خو ما درته اول ویلو چې مونږ او تاسو عقل دا کمزور دی. د هغه دلیل به د تزدا یو بیان کم لکه اوس دغه مئی دی د اوبو کې پاتې کیږي. دغه مئی ته ویا چیرې بهر اورونه دي بهر دغه اور د سری لامبي کوي د سوځول کوي او د دسه خو دغه مئی تاسو سره نه مني. نو اوس هغه نه منلو د واجینا ولی بهر زمکه باندې اور نشتا خو هغه عقل دا خبره تاسو سره نه تسلیمي خو حقیقت خو ور سره نه بدلېږي. نو اندرنګ مونږ او تاسو عقل دا هم کمزور دی دا ناقص دی. مونږ او تاسو هر خبره هغه سمج کې نشي راتللې. خدا دې مونږ او تاسو به قران او حدیث ته ګورو. اور بل غټه خبره قرآن مجید کی اللہ تعالی بار بار فرمائی ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی په هر یو شی باندې قادر دی. نو الله تعالی څه کوي هغه کولای شي. مونږ او تاسو خپل ځان ته سوچ نه کوو چې یاره مونږ او تاسو یاره د څنګه کېدلی شي. نه مونږ او تاسو ذهن عقلی منی او کنه منی. مونږ او تاسو عقل خدا هم نه منی چې دغه انسان د خاورې نه پیدا و دی. مونږ او تاسو عقل خدا هم نه مني چې دغه انسان منی نه پیدا و دی. چې دغه ښځه او خاوند څه کله میلاپ وشي جما وشي او دا د خاوند ولا منی د مور ښځې رحم ته لاړه شي اور هغه نه الله تعالی یو خسته انسان پیدا وکي معصوم پیدا وشي. نو ولې د تا عقل کې دا خبره رسي چې د څرنګه کېدلی شي. خو الله تعالی په دې باندې قادر دی. اندرنګ د چرګ ولا اگې دی دغه اگې ته ماته کا دي کې خو یو زیړ دی یو سپین دی خدا چرګ لاندې کېږ دوا
څو وختو بعد به دغه اگینه تا ته یو خستا د چرګ یو بچی چوچک هغه بر پیدا وشي. نو انسان عقل دا کمزور دی، خپل عقل به نه مني، قرآن او حدیث ته بسترګې غړی، اور الله په هر یو شی باندې قادر دی. نو الله تعالی دغه ټول انبیاء کرام ورته حاضر کړیو، الله تعالی دغه ټول انبیاء کرام او ارواح ورته حاضر کړیو، اور هغه ته هغه جسمونه پیدا کړیو څه کوم جسمونو کې هغه دنیا کې ګرځیدلو، دنیا کې وخت تیر کړو، او دی باندې الله قادر دی. نو ته هیڅ قسم اشکال نشي کولای. دا کار خو ما نه دی کړی کنه، دا الله کړی. دغه کار خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، مونږ خدا نه یو، دا کار الله کړی. نو څه کار الله کړی نو الله یې کولای شي. دغه ځمکه الله پیدا وکړي، دغه اسمانونه الله پیدا وکړي، دغه نور الله تعالی پیدا وکړي چې ټول جهانی روخانه کړي. نو ته داسې بلب جوړولی شي، ته داسې یو راډ جوړولی شي. اندرنګې دغه سپوږمۍ الله تعالی پیدا وکړي، د دومره غټ غټ غرونه الله تعالی پیدا وکړي، د دومره غټ غټ سمندرونه الله تعالی پیدا وکړي. نو الله تعالی لوی قدرتونه دي، الله تعالی هر څه کولی شي. نو دغه ځای د بعد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کله منځنه فارغ شو، انبیاء کرامو سره ملاقات، اور بیا هغه د بعد خپل مسجد حرام بیت الله شریف مکه مکرمه ته راغلو. نو اول ملاقات ام هانی سره وشو چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر لور وا، هغه کور نه معراج ولا سفر. نو هغه ته دغه واقعیا بیان کا چې زه کو دسه الله تعالی بوتلوم، بیت المقدس ته لاړم، اسمانونو ته لاړم، اور بیا الله تعالی سره ملاقات وشو، اور بیا واپس. نو دغه ام هانی ورته یی چې په خوب کې لاړوي او که په ویخه باندې لاړوي. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، په خوب کې نه، په ویخه باندې لاړوم. نو دغه ام هانی حیران شو، یی چې دا خبره دی کافرانو ته بیان نکي، هغه در سره نه مني، یو نوې ډرامه به شروع کی، یو نوی لانجا به شروع کی او پیچمې به در پوری شروع کی، بس هغه ته ما بیانو دا خبره ځان سره وساته. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه، ولی به نه بیانوم، الله تعالی ما باندې دومره لوی انعام کړی دی، او دا د الله تعالی انعام به زه نه بیانوم، دا به زه بیانوم. نو هغه د بعد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کله بهر روانو، نو ابو جهل سره ملاقات شوه. دغه ابو جهل دا ډیر غټ شیطان، ډیر غټ پلیت انسانو، د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو نه لوی دشمنو. نو دی به هر وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه عمر کولو، اور ټوکی پیچمې ډرامې به هم کولې. نو دغه صحابه ته هم پوښتنه ورنه کوي چې یا کنه چې نوی تازه شته کنه، یعنی به طور مسخري ونه دا پوښتنه وکړه. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او نوی تازه شته او ډیر عجیبه کیسه ده. څه شي دی؟ زکو الله تعالی بیت المقدس ته بوتلوم، بیا التن لاړم اسمانونو ته، اول اسمان، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اوم، اور التم دغه پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، اور بیا سدرۃ المنتهى، اور بیا هغه د بعد الله تعالی سره مخامخ شو ملاقات، اور بیا واپس راغلم، انبیاء کرام ټول رته الله تعالی حاضر کړي وو، د زی راغلم. نو ابو جهل ورته یی صدا په یویش په کې دا بیګاش په تلاړوي د دومره لغونی ساعت کې ورته څاو، اور خوب د لیدو خو په ویخي باندې لاړوي، ایت نه خوب نه په ویخي باندې لاړوم. نو ابو جهل دغه وخت کې خوشاله شو، سبا سوس کار وشو، ورته یی چې دغه خبره به د ټولو خلکو ته وکي، ټولي مجمع ته، ټولو کفار دغه مکی ولا وتا. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او ولینا کوم، ورته ټولو ته کوم. نو ګوره دی کې هم د الله تعالی کم یو حکمت دی. اوس که خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټول کافران خپل رجمه کوله، نو هغه خو پیغمبر علیه السلام ته نه رجمه کیدلو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ځکه هغه ته قران بیانوله، هغه ته څکله دعوت ورکوله، هغه به وګونو کې لسونه ورکی کولو، هغه به وګونو کې مالوچ ورکی کولو، څناورو مونږه تا خبره. اوس الله تعالی دسه یو فضا جوړ کړله چې ابو جهل لګیا دي دعوتونه ورکي، تعالی راشو، یو ناشنا کیسه شوی دی، راشو، الا نوی گاڑی واڑی شروع کړی دي،
هغه خو دا خیالو چې باسوس دا خبره څه وکي نو به دا ټول ورنه واوړي ځکه چې دا نه مننې کار دی. هغه به اوس وي چېره دا خو یقینا د دماغ نه اوس بالله دا کار نه کوي. مونږ داسې سړي باندې ایمان راوړی داسې سړی مو په پیغمبري باندې منلی نو باز کار وشو ډېر خوشحاله دی. دغه دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم لاړو او قربان شم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه. دا ابو جهل ورته یې څه ته خبر یې چې یو نوی ناشنا کیسه شوې دی هغه یې څه تا هغه ملګری خو یې چیرې زه داسې بیت المقدس ته بیګا شپې لاړم لږ ساعت کې او بیا داسې اسمانونه بیا الله سره ملاقات او بیا دا اوس راغلم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته یې صداتی خطا ته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دی. هغه ورته چې نه ما څه کار دي چې چا باندې دروغ تړم هغه په خپل خلی باندې یې. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته یې څخه خدغه خبره زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی وی نو بالکل رښتیا کړی دی. دغه سفر زه نشم کولای ته نشې کولای خدا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کړی دی چې زه لاړم هغه بالکل کولای شي. اوس ګوره د دې خبرې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه دلیل وکړو. لکه اوس زه تاسو ته ویم کنه چیرې زه کراچي ته یوې غنټې کې لاړم یو نیمه غنټې کې لاړم تاسو یې ما سره نه منو خو دلته کې یو سړی دی هغه سره جهاز دی هغه څه تا ته وایي چیرې زه یو نیمه غنټې کې کراچي ته ورسېدلم نو تی ورسره منې که نه منې؟ ما سره یې نه منې چې زه لاړ یم خو هغه کاس سره تا ته پته دی چیرې جهاز دی یقینا لاړ به وي. یو 5 منټو کې به کوهاټ ته رسېدلی شي 10 منټو کې پېښور ته رسېدلی شي. سعودیا دومره اوږد سفر دی 5 غنټو کې بالکل سعودیا ته رسېدلی شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره دغه سفر څه شی دی؟ جبرئیل علیه السلام یو 2 آیاتونو راوړلو د پاره منټونو سکندونو کې څه هغه بره اسمانونو نه راتللی شي ځمکې ته اور دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضرېږي. نو ولې چې چا په خدمت کې هغه راځي او دومره پیری راغلی دی نو ولې یوې پیری دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه اسمانونو ته نشي خیجولی؟ دا خبرې خو انشاءالله تاسو دماغو کې راځي که نه؟ نو ګوره مونږ او تاسو عقل به صرف نه منو ورسره به قرآن و حدیث ټچ کوو الله تعالی قدرتونه به ټچ کوو. نو به هر حال څه کله خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کافران ټول ورته راجمع کو نو دغه د معراج واقعا خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانول شروع کړله چې داسې لاړم دې کې دغه ټول کافران خاندي پیچمې کوي چاکي وهي چاله دا ورکې نوي کیسه راغله دا ورکې بله. نو دې کې داسې کافران هم وو چې هغو نه پوښتنه کوي چې ښه ته بیت المقدس ته لاړوې او ځینې کسانو هغو بیت المقدس لیدلی و ورته چې یا که نه د بیت المقدس څو دروازې دي؟ نو اوس ګوره یو سړی چې یو ځای ته لاړ شي خو څه کم یو شی هغه غور سره وګوري نو هغه ورته یاد وي کم مقصد دپاره هغه لاړ شي هغه ورته یاد وي. نو اوس هر یو شي ته خو هغه سوچ نه کیږي. اول د دې زه تاسو نه تپوس کوم تاسو هرې جمعې دغه مسجد ته رڅو نو اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم چې یاره که نه مو مسجد کې څو کړکۍ دي؟ نو تاسو یې نه شو ویلی اول به وګورو ښه دومره دي یاره مو خو کړکیو ته سوچ نه و کړی یاره دغه مو وضوخانو کې څومره بمبې لګېدلې دي هېچ چاته هم نه دي اول ما ته نه دي یاد 2 کاله مو وشو ورکې امامت ورکې کوم خو ما ته نه دي یاد چې یاره څو بمبې لګېدلې دي. نو اوس دا خو دغو شیونو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه سوچ خو نه و څو دروازې دي څو کړکۍ دي څو ستنې دي. خدا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خفا شو. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته راغلو پیغمبر علیه السلام خفه کېږه ما ورته درته بیانوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی ما ته دغه مکمل بیت المقدس دا د مکې مکرمې یو غره باندې داسې کېږدول چې هغو ما نه پوښتنه کوله چې څو کړکۍ دي اور ما ورته داسې سترګې غړولې هغو ته بیانولو دومره کړکۍ دي څو دروازې دي دومره دروازې دي څو ستنې دي دومره ستنې دي. اور دا هم مخکې خو به دا خبره عقل کې نه راتله چې یاره دا څرنګې کېدلی شي خو نن سبا خو ساینس ترقي کړي دا خبره ذهن ته راځي. دغه موبایل راواخله که نه موبایل کې اوس بیت الله شریف ولګوه مسجد نبوي شریف ولګوه دغه وړوکې غوندې سکرین کې تا ته به هر څه ښیي
ها دا د مسجد نبوي شریف دروازه ده، دومره صفونه دی ورکه او دا دایو ځای دی، دا دایو ځای دی. اوس دغه ممکنه دی خنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه بیت المقدس الله تعالی د سه حاضر کو او دي کې دومره کسان هم بدبخته څنګه دا پوښتنه وکړه څخه یا کنه زمونږ یو قافله تجارت ول شام ته لاړه ده، هغه د لاري کې ولید خنه لاري کې د هغه سره ملاقات وشو خنه چرته وه هغه قافله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل څه او هغه قافله مو ولیدله او هغه به درو ورځو بعد تاسو ته دغه مکه مکرمه ته ورسی او بیا ورته یې څه هغه وګورو تاسو دسه اوخ او هغه باندې دسه دوا بارونه ور باندې دي، هغه به مخ کې روان وي او د نور قافله ورپسې روانه ده. اندرنګ یو دویمه قافله وا ورته څنګه دویمه قافله څه حالت دی، هغه ورته یو څنګه دویمه قافله پلنکی ځای کې روانه ده، هغه پلنکی ورځ باندې راسي او بیا ورته څنګه هغه قافله ولو سره یو قصه وشوه، هغه قصه د سی وشوه چې یکدم یو आवाज وشو، هغه سره یو اوخه پری وتله چې زکله تیریدلم نو هغه وخت کې هغه اوخه ول خپه ماته شو، څکله دغه قافله راغله نو بیا دو قافلو ولنه پوښتنه وکړه چیرې تاسو دغه ورځې شپې دغه ساعت کې چرته و، نو هغه ورته هغه ځای وخیل. ادویمه قافله ولا دغه د اوخ ولا خبره ورته وکړه چې بالکل اچانک د یو اوخ دغه مو ولا پرې وته او خپای ماته شو. خو دغه کافرانو بدبخت خلکو بیا هم ایمان را نوړو او یلو چیرې د دومره غټ جادوګر دی، ا دومره غټ جادوګر دی چې هغه ځي باندې هم اثر کوي. نو دا ځکه مونږ او تاسو مونږه دا خبره تاسو ته کوو چې الله نه هدایت غواړو، الله تعالی نه ایمان ولا سوال کوو. نن سبا د سی فتنې راوتلې دي چې مونږ او تاسو ایمان باندې اندقه ډکه اچي، خو مونږ او تاسو به د علماو لمن نه پریږدو. نو دغه د معراج سفر دی کې نور هم ډېرې خبرې دي. اوس یو ضروری خبره ده چې دغه معراج دا په خوب کې او که په ویښه باندې وو. نو دغه معراج دا په خوب کې نو په ویښه باندې وو. هغه دلیل دا دی چې قرآن مجید کې کم آیت مبارکه کې الله تعالی دغه واقعا بیانوي، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د دې کې اول ټکي الله تعالی سبحان را وړه دي. دغه سبحان سره الله تعالی څخه ابتدا کړی دی، هغه دې د واجینا چې دغه سبحان ټکي عرب اور مونږ او تاسو هم د دسې کار د لپاره استعمالو چې هغه کار ډیر عجیبه وي. مونږ او تاسو عقل نه مانی، لکه یو کار وشي مونږ یو سبحان الله دسې کار وشو سبحان الله عجیب. نو اندرنګ عرب هم دغه عادت دی چې یو عجیبه کار وګوري چې عقل نه مانی نو هغه ته یې سبحان. نو الله تعالی هم سبحان سره تعبیر فرمایل چې دا خبره د تاسو عقل نه مانی، خدا حقیقت دی. سبحان الذي اسرى بعبده، دغه بعبده ټکه عبد د دې ول مفسرین حضرات معنا دا کوي چې عبد یې روح مع الجسد تا، یعنی روح سره د جسمه. نو روح سره د جسمه ته عبد یې الله تعالی د دې کې روح ټکه نه دی استعمال کړي، عبد ټکه استعمال کړي. اور بل سبحان صدا عجیبه دی. نو خوب لیدل د څه عجیبه کار خو نه دی. او زه تاسو ته وایم چې ما بیګا شپې خوب لیدل زه مدینه منوره کې وم، نو تاسو انکار کو؟ اندرنګ تاسو خپل یو خوب بیان کو، خوب ملیدل وی چیرې زه مکه مکرمه ته لاړم، تاسو نه چوک انکار کوي؟ هیڅ کوم انکار نه کوي. یاره خوب کې زه امریکې ته لاړم، خوب کې زه پلنکی ځای ته لاړم، پلنکی ځای ته لاړم، هیڅ کوم انکار نه کوي. ها څه کله ته وی چې په ویخي باندې لاړو نو بیا خلک انکار کوي. نو دغه مکه کافرانو څه انکار وکړو، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یلو چې زه په ویخي باندې لاړم. اور بل دا چې بعضې کسانو دغه معراج سفر نه بالکل انکار کړي او نعوذ بالله هغه خو داسې یو ډراما ورپورې کوي. نن سبا خلک چې ځان ته به عالم هم یی داسې اسمانونو دروازې کولاوي شي، د یوه کولاوه شوه بله کولا شوه ښکته او پورته، الله درته معافي وکړي. نو دا نمونه خبرې کول د خپل ایمان ضایع کول دي او د خلکو عقیدو خرابول دي. نو څوک هم دا نمونه خبرې کوي، دا نمونه عقاید خوري، هغو ته مونږ سوال کوو، منت کوو چې خپل ایمان هم ماتبه کوو، د خلکو عقاید هم ما خرابو. اور بیا هغه کس دغه آیت څه بیان کړي، نو دغه آیت نه دغه مساله کړي دی چې یاره دا معراج سفر ورنه مراد نه دی،
بلکہ دین مراد مدینه منوره هجرت ته. اور بیا یہی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایته هغه وخت دغه مسجد اقصی چر دغه مسجد اقصی خو مروان جوړه. نو مونږ ورته دا یو چې دغه مسجد اقصی څخه کله مروان جوړي، مروان ډیر بعد کې تیر شوی. نو بیا غ سليمان عليه السلام کوم مسجد جوړ کړو؟ سليمان عليه السلام هغه بیت المقدس مسجد اقصی د یو جمعه ته سليمان عليه السلام کوم مسجد جوړ کړو؟ چې دا مروان جوړ کړو. د مخکینی پیغمبرانو هغه قبله اول چې هغه ورته منځونه کولو. مخکینی پیغمبران څخه کوم مسجد کې پاتې شوی دی بیت المقدس، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دغه نور پیغمبران نو هغه مسجد چرته. نو الله د رحم وکي. اور بل دینا چې دغه مدینه منوره هجرت مراد ده. نو مدینه منوره ته هجرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تقریبا 13 ورځو دغه سفر دی. اور دغه د کې چې الله تعالی فرمایي چې اسرا اور بیا اخیری کې لیلن ټکه راوړي. نو اسرا معنا دی شپې سفر کول، یعنی ما بوتللو شپې خپل باندا. او څه بعد کې دغه لیلن ټکه راغله دی. نو مفسرین حضرات فرمایي چې دغه لیلن باندې کم 2 زبرونه دي، دا تقلیل د پاره دي، یعنی لغون ساعت کې ما بوتل دی، لغون ساعت کې. اور بلدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ډایرک مدینه منوره ته نه ولاړ، بلکې غار ثور کې 3 شپې کړي وي. نو دغه دلیل د هغه ولا باطل دی، خو خلق گمراه کوي کنه. نو مونږ او تاسو ته پکارې دادی چې د هر چا ولا خبره ماورو اور خپل عقاید او خیال وساتو اور علماء دیوبند لمنه ونسو. مونږ او تاسو سره خڅوک دا نمونه خبرې کوي. ګوره دنیا کې مونږ او تاسو د دې خیال ساتو هر چا نه سودا نه کو. اور مونږ او تاسو دنیا کې د دیشي ولا ډیر خیال ساتو چې دا اصل دی او کدا نقل دی. نو اندرنګ مونږ او تاسو ته پکارې دادی چې دغه علماء او مليانو کې هم اصل اور نقل ته وګورو کنه. زمونږ او تاسو ته څو خبره کوي لغونه ورته وګورو چې یاره د دې ریکارډ څه شي دي، د دې اعمال څرنګه دي، او دا څوک ته څوک نه دي، دا اصل دی که مليانو جمع کې یو نقل راوتل د خلکو عقاید گمراه کوي. د غیر ولا اعلاکار جوړ شوی دی. شیطان صرف ډایرک پتا باندې حمله نه کوي، بلکې انساني جامع کې هم هغه خپل لخرې دي، دجالی میډیا دي، دجالی لشکر دي. شیطان څخه الله تعالی ورټل. نو الله تعالی ته دا قسم کوي ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. صدقه څلور واړو طرفونه به دغه انسان باندې حمله کوم او دا به گمراه کوم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. ته به دي کې شکرګزار نه مومي. دغه څلور واړه طرفونه مو استادان فرمایي چې گویا کې شیطان ورته دسی ویلو چې زه به بالکل دغه مین روډ باندې دي تناسوم چې دغه انسان دغه مسلمان دا به زه گمراه کوم. نو دغه شیطان مونږ او تاسو گمراه کول غواړي، او شیطان په خپل هم او دغه خلق هم چې د غیرو په پیسو باندې وروتلی دي او قسمه دسی خبرې چړي چې هغه به سره ضرورت نه وي، خو مونږ او تاسو به تشویش کې واچي، مونږ او تاسو عقیده به خرابې کی، قران په بری کې به هم مونږ او تاسو به شکونه شروع کو. احادیث مبارکاو او دغه معراج نه انکار څوکي. نو هغه احادیث مبارکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل خلی مبارکي باندې دا بیانات کړی دي. نو بیا به ته هغه ته څه مرتبه ورکړي؟ نو دا څومره یو غټه د گمراهی ولا دروازه ته کولوي. اخر د خدای بنده ته دی باندې ملويږي چې دنیا پیسو د پاره خپل اخرت هم خرابوي، د خلکو اخرت هم خرابوي. نو خدای د پاره مونږه سوال منت د خلکو ته داده چې دغه خبرو نه باز شي، دغه خبره ما کو، خپل ایمان هم برقرار وساتو او د خلکو ایمانونو سره هم لوبه ما کو. الله تعالی عمل توفیق نصیب کړي. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.